که څوک ځي هغه ځئ، که څوک کیني هغه کینئ، که په چا شیر لګي داد ورکوئ، که په چا شیر نه لګي د خپله مخه مخه. صحیح ده که نه؟ مونږ چې ډیوه د محبت بله کړو وخت مهربانه شي سیلی راولي، بیا د یاره نه بجلي هم راځي. ښه زه به دغه مشر میلمه زمونږه بلکې صدارت په څوکۍ باندې ناست په دغه شعرونو راغواړم او یقین وکئ دله دومره مینه ورکئ چې د ده دا ټوله ستړیا هغه د شیرینګل نه راتلو بیا دلته 2 پروګرامونه اټینډ کول. نو که تاسو غواړئ چې د پښتون قام سره د معیاري او د ساهو شعر سره ریښتونې مینه کوئ او د چارباغ خلک شعر شناس وي، ادب پال وي، نو زما دا ټوله مینه به هم دغه شخصیت له ورکوئ په دې شعرونو چې ای ټول خلک را ټول دی یو سړی لیونی کوي، دا خلک ورته هم څه لیونی کوي، دا خلک ورته هم څه لیونی کوي، دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کیږي، دا خلک مړیونه زی ژوندی لیونی کوي، دانشه دغه پورې چمتا نوی ملا راغی. دا بله مصره تاسو ووایئ، دانشه دغه پورې چمتا نوی ملا راغی، دانشه دغه پاتې چم، دانشه هغه ملګري ولې اواز نه کوي؟ تاسو نه شئ کولی خپله ټپه سندره خو ښه په نره باندې وایئ، دا خو زمونږ کلتور دی، دا خو زمونږ تاریخ دی. دانشه دغه پورې چمته نوی ملا راغی، دانشه دغه پاتې چمبه، دانشه دغه پاتې چمبه د پروفیسر بغزاده دانش صاحب دپاره د لاسونو ډېره پړقه، ډېره مینه، ډېر احترام، ډېر لوی کار کوي، ټول پاسئ، ډېره لویه مینه ورته ورکوي. زمونږ صدر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه به داسې ډېرې خبرې نه کوم، خو 2-3 خبرې به ضرور کوم، بیا به شعرونه وایم. د ټول نه وړاندې زه وقاص ته د چارباغ ولس ته په دومره ښکلي دستوره باندې زړه د تله مبارکباد وایم، ستاینه کوم او یقینا زما د اقبال شعرونه مخکې ډېر خوښ وو، اوس مې ډېر نه خوښېږي، خو بیا هم د اقبال یو شعر اگر چې د پښتو په مشاعره کې د اردو شعر ډایل کول ډېره عجیبه خبره ده، خو وہی جواہ قبیلے کے آنکھ کا تارا، وہی جواہ قبیلے کے آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. نو ټول نه وړاندې مخکې زه د وقاص دپاره ستاسو نه د زبردست کلیپ لکه آی ریکویسټ یو، یقینا دا دومره لوی پروګرامونه کول دا د سیاسان کار نه دی. زه حاجي عبدالوهاب صاحب دلته ناست دی، هغوی ته هم زه مبارکباد وایم. زه د نرسنګ کالج چې کوم پرنسپل دی ډایرکټر دی نور محمد صاحب ته هغوی ته هم د هغوی د زیار او د هغوی د دومره لوی سینې زه هغوی ته داد ورکوم. زه خبرې ډېرې زیاتې نه کوم، د ګران نه ډېرې زیاته مننه کوم چې دومره ښکلي پروګرام یې سې جوړه کړم. ستاسو د مینې هم ډېرې زیاته مننه، مشاعره هم ډېره زیاته ښکلې وشوه، او دا مشاعره نه وه بلکې دا ډېر زبردست پروګرام و، دا اجرا هم وه، په دې کې خوراک هم وشو، په دې کې مشاعره هم وشوه، په دې کې موسیقي هم وشوه، او څنګه چې افسر افغان ویل چې په 2023 کې شروع شوه او 2025 ته داخل شوه، نو زه هم دا ډېره زیاته زبردست خبره ما ته وقاص ویلي چې 10 منټو به راشي، 10 منټه هغه د 10 ګنټې شو، خو زه اوس هم ډېر خوشحاله یم. خوند به دا وکړي چې د سهاره پورې کینو. صحیح ده که نه؟ د سهاره پورې به کینو. زه د مشرانو په اجازه باندې یو څو شعرونه وایم چې ښه نو خوبونه دې په ویښه لیده، ښه نو خوبونه دې په ویښه لیده، ښه نو تعبیر یې په اودو کې ګورې، ته نو په ما کې خپل سکون لټوي، ته نو لالونه په ایرو کې ګورې، افسره نه نو بیخي به راته نه راګورې، نه نو بیخي به راته نه راګورې، نه نو بیخي به راته خپو کې ګورې. زه د یو غزل یو څو شعرونه وایم، څه نوي شعرونه وایم، څه زاړه شعرونه وایم، خو اول زاړه یو څو شعرونه وایم چې ستا نه بغیر د ګلو رنګ اخ، ستا نه بغیر د ګلو رنګ اخ، ماتې پیالۍ او سوي بنګ اخ، ستا نه بغیر د ګلو رنګ اخ، ماتې پیالۍ او سوي بنګ اخ، په دې بې ننګه او بې پته نړۍ. دا شعر د خپل برید یار ته ډالۍ کوم چې په دې بې ننګه او بې پته نړۍ ستا د نیازبینې خولګۍ ننګ اخ. ویلي مننه افسره، ویلي ما ته مې همزولي وایي، ویلي دا شعر تا ته ډالۍ افسر جانه چې ویلي ما ته مې همزولي وایي، دومره ذهین او دومره دنګ اخ، ویلي
ما ته مې همزولي وایي دومره ذهین او دومره دنګ اخ دا شعر زه افسر ته ډالۍ کوم بیا یې ویم چې ویلې ما ته مې همزولي وایي دومره ګبین او دومره دنګ اخ ویلې ما ته مې همزولي وایي دومره ګبین او دومره دنګ اخ او شعر دی چې دانشه څه د رب احسان دی پتا دانشه څه د رب احسان دی پتا درته غورځېږي هر ګړنګ اخ زه یو څو نظمونه وایم شعرونه ډېر ښکلي ویلی شو زمزمې هم ډېرې ښکلي وشي زه یو نظم په خپله خوښه وایم بیا ستاسو خوښې ته ګورم چې که زما او ستا عمرونه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم تا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي خو بس تا پې امین وایه او له زړه پې امین وایه ما ته پته ده جانانه خدای په تا دی مهربانه زه په تا باندې مین کړم او ما دومره مینه دړ کړه چې جهان مې درنه هیر کو هر ارمان مې درنه هیر کو بل انسان مې درنه هیر کو او خپل ځان مې درنه هیر کو منه بل انسان مې درنه هیر کو او خپل ځان مې درنه هیر کو او تا بیرته دومره وکړه چې بیخي دې د خپل ځان کړم ودې نه وي خو جانانه تا شیرین کړم تا جانان کړم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي دا عمرونه دومره ډیر شي چې عمرونه پکې تیر شي دا عمرونه دومره ډیر شي چې عمرونه پکې تیر شي هر یو رنګ مې درته وښیم هر یو رنګ دې را برشیر شي ستا دې واړه ارمانونه د اسمان د ستورو دیر شي زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان شاپیر شي چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم ته د زلفو غوټې واکې او زه ګل ورله پیدا کم ته د زلفو غوټو واکې او زه ګل ورله پیدا کم چې د څومره ارمان سر کم دومره نور درله پیدا کم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي چې په کومه لمحه مرې ته هم په هغه لمحه مړ شم چې نه تا ته احساس وشي او نه ما ته احساس وشي چې تا زه په لار کې پرېښوم ما ته په لار کې پرېښوم ما پرېږده که څوک ځي هغه ځئ که څوک کیني هغه کینئ که په چا شیر لګي داد ورکوئ که په چا شیر لګي د خپله مخه مخه صحیح ده که نه او تاسو ته ګناه نشته تاسو په 9 بجې مشاعره شروع کړې ده او د ما هغه صدارتي خطبه ونه ویله د مشاعرو روایت داسې وي چې مشاعره وي په مشاعره کې چې کله په مشاعره کې موسیقي وي کله په مشاعره کې پروګرامونه وي کله په مشاعره کې په سټیج خوراک ما غوښاست ویلو مال د پرونو لایو کوله مال چې وسره وړه د چی سره بسکټ هم راوړي نو چې کله چې می خوراک می غپ می تصویرونه می نو بیا به دا چلوي صحیح ده کنه پدې کې څه خبره نشته صحیح ده وقاسه که څوک کینې نو کینې او که څوک ځي نو ځي نه ځي اے قسم می دې په خدای وینن یخلم بس قیمت دې راته وایه اے قسم می دې په خدای وینن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي فیضه یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي قیس صاحب زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای ښه افسر جانه که باور دی په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه ګرانه زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه وقاسه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله افسر جانه مننه بس
ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلي افسره او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاعران به درله درکم افسر افغان به درله درکم دغه ګران به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانان هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی منه زه د دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د منت نه به قلار شو افسر جانه چې په دود شوه نو ونه شوه چې په دود شوه نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې اتا سفسا زلفان زمانه پاتې دا ماران زما د پاتې خاماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا سه خو جانانه بیا هم ژوند دې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوې دې بدنامې دنیا پرېښوې بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع منه یو نظم یم خو د هغې نه مخکې د غزل یو څو شعرونه وایم چې ستا د دنګې دایرې شاته دیوال دی ستا د دنګې دایرې شاته دیوال دی د دې دنګې موجه ستا د خیال د شاعري ستا د خیال د دایرې شاته دیوال دی د دې دنګې معجزې شاته دیوال دی او افسره تور مخونه تینه سپین رنګونه سپین مخونه تینه ترور رنګونه اخلي سپین مخونه تینه تور رنګونه اخلي د دې تورې مشاهدې شاته دیوال دی ګرانه محبت د باکماله خلکو کار دی محبت د باکماله خلکو کار دی محبت د معشوقې شاته دیوال دی محبت د باکماله خلکو کار دی محبت د معشوقې شاته دیوال دی او زه درځمه بل موسم ته صبر وکا زه درځمه بل موسم ته صبر وکا ستمبر د مسلې شاته دیوال دی زه درځمه بل موسم ته صبر وکا ستمبر د مسلې شاته دیوال دی استاد دانش پتا ولاړ دی ته غږیږه ستا دانش پتا ولاړ دی ته غږیږه ستا د هرې کشالې شاته دیوال دی یو نظم وایم چې بیګا مې ډمه ولیدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله مننه افسره بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلیدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا شراب وسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښکل ګرانه چا شراب وسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښکل زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې